په مزار شریف ښار کې د امام مسلم دارالعلوم له مدرسې څخه ټول ټال 120 کسانو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د دغو فارغانو له جملې څخه 15 د حدیث شریف او پاتې نورو یې د قرآن کریم په حفظ کې تخصص لري. 14مین دور فراغت از تخصص حدیث و فقه است و در 14مین دورش فعلا تقریبا کمتر از 120 نفر فارغین داشتیم. همدارنګه د بلخ والي د اسلامي امارت له لوري هیوادوال لپاره د علم د زده کړو په برخه کې د برابر شوو شرایطو په اړه خبرې وکړي او دغه نظام د علم د زده کوونکو لپاره د لا زیاتو اسانتیاو د برابرولو هوډمن وباله. اسلامي امارت شرعي نظام په ټولو برخو کې کوشش کړی دی، بالخصوص د علم په برخه کې ډېر زیاته هڅه روانه ده چې علم ترویج ورکول سي، د علم زیات سي، د علم مراکز زیات سي، د علم ته توجه وسي، د علم ته اسانتیاوې برابرې سي، هغه که خصوصي که معرفي که د امارت اسلامي ټوله مسؤلینې که ولسي په دې 4 کال شروع دی چې د علم زیات توجه روانه ده. ورته مهال د سمنګان والي هم له فارغینو څخه وغوښتل چې د پوهاوي په خپراوي او د خپلې پوهې په کارولو سره د ټولنې د پوهې د کچې په لوړولو کې فعاله ونډه واخلي. از اون مرحله انفرادی فردیت عبور کردیم به مرحله اجتماعی و مصدر خدمت قرار گرفتیم. یک چیز است، اول استادهای خود فراموش نکنید، همیشه وقت روابط با استادهایتان داشته باشید و دیگه فکر فردی را از ذهن و ضمیر و فکر و اندیشهتان بپرانید. فقط دشمن شناس باشین، عقیده راسخ داشته باشین، فرهنگ مطالعهتان زیاد بوده باشد و زیر تاثیر ماحول قرار نگیرید. نو دا عالم مسئولیت داره، خصوصا په دې وخت کې چې د ځوان طبقې خلکو فکر جوړ کړي او د دې نظام د اسلامي نظام حفاظت او ساتنه وکړي. پروسه انتقال دادن روایت حدیث مسئولیتش به دوش علماست و شما فرزندان جوان امت اسلامی است. به خاطر چی مسئولیت بزرگ مدارس تعلیم طلاب و متخصصان علوم اسلامی است؟ به خاطر که این مسئولیت بزرگ است. دغه راز د دغه مدرسې فارغینو د اسلامي امارت له لوري د برابر شوو اسانتیاو څخه خوښي څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې له زده کړو څخه به د ټولنې د خدمت په موخه ګټه پورته کوي. بسیار خرسند و خوشحالیم که از یک مرکز علمی ما الحمدلله 95 تن فاضلین خارج میشه امروز و اینها انشاءالله آینده سازای کشور، آینده سازای امت اسلامی اینها انشاءالله به جامعه تقدیم میشه. تعهد ما همیست که چیزی که نظریات امام بخاری و رحمه الله تعالی از قرآن و سنت برای مختن ما او را بدون کم کاستگی، بدون تاثیر از هیچ کسی، از هیچ ماحولی و مردم، چنانه که جناب شیخ ما رساندن همین قسم به مردم میرسانیم. د یادونې وړ ده چې دا د مزار شریف ښار د امام مسلم له دارالعلوم او دارالحفاظ څخه د حافظانو د فراغت 14مه دوره ده چې د اسلامي امارت د مسؤلینو په حضور کې ولمانځل شوه.